سل رکعت نفل کول دا آسان دي سړی به وکي لیکن چې کم څوک ستا د سلام جواب نه درکوي ته بیا هغو ته سلام ورواچوه هغه مخ درسه وګرځي ته بیا ورواچوه چې هغه ځان درسه وپي چې ته بیا پسې ورسه په خدای قسم دا در سل رکعته نفل ګران کار دی نو اخلاق حسنه وکړي زندگی تیرول دا اسانه کار نه دی د جون په میاشته کې په ګرمي کې روژې نیول او سختی تیرول دا ګران اسانه کار دی لیکن چې کم قریب تا ته وایي چې آینده به ما ته سلام نه را اچوي ته بیا ننواتې وله ورسه چې کم څوک ستا سره تجاوز وکړي ستا سره ناجایز وکړي ستا سره ظلم وکړي او تا ته تکلیف در ورسوي ته بیا ورسه ننواتې دروازه ور وټکوه ورته زه ننواتې راغلی یم بس چې څه چې را سره کړي دي د هغه خو پوښتنه نه کوم لیکن د هغې پر سربیره ستاسو معافي هم غواړم ما درته ویل دغه شی دا د پیغمبر اخلاقو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو د پیغمبر زندگی وګورئ ټیم څو دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی وګورئ پیغمبر ابو لهب د پیغمبر اکا دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وینو تږی دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دومره عناد او ضد لیکن تاسو د سیرت کتابونو وګورئ پیغمبر د ابو لهب کور له 15,000 وارو ورغلی دی دی ته وایي اخلاق حسنه ابو جیل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولو څه لوی معاند دی او د دې امت فرعون دی تاسو سیرت وګورئ سیرت حلبیه لیکلی دي د ابو جیل کور ته ننواتې پیغمبر علیه السلام 3,000 واره ورغلی دي یو کتاب کې لیکلی دي یو ورځ په مکه مکرمه کې ډېر سخت طوفان دی او ډېره بده ورځ ده او د مکې طوفان دا د هواو طوفان دی او د غرو کې هوا داسې ده چې څوک د بیرې راوتی نشي او ټول انسانان په وهم کې دي ټولو په ځان پسې د کور دروازې بندې دي کم سړی چې راوخاتی هغه هوا یې پورته کړي د غرو څخه ګیلی دې وخت کې د ابوجیل د کور دروازه وټکېدل ابوجیل حیران دی دا څوک دی په دې حالت کې څنګه راوتلی څومره مجبوره دی او څومره ناتوانه دی او څومره په احتیاج کې دی چې په دې حالت کې نه د مرګ پروا لري نه د ژوند پروا لري او نه د طوفان پروا لري نه د سختۍ پروا لري او راغلی زما د کور دروازه ټکوي زنانې ته وایي ورته دا سړی په داسې مجبوري کې راغلی دی زما د کعبې په رب قسم وي که دغه سړی چې هر څوک دی که زما سره د لور د نکاح پیغام وغواړي زه به دویمه نور سره وکړم چې دی په دې حالت کې زما کور ته څنګه راغلی وایي چې کله راغلی ابوجهل سوکه چې دروازه خلاص که محمد رسول الله ورته ابوجهل ورته څنګه راغلی دی څه ورته ایا هغه وخت نه دی راغلی چې ستاسو زړونه د الله و دین ته نرم شي تاسو د الله دښمني پرېږدئ هغه وخت نه دی راغلی چې تاسو د قرآن منلو ته تیار شئ ابوجهل چونکې شقي ازلي بدبخته انسانو نو هغې باره په خپله شا باندې برته ولاړی بس دروازه یې بنده کړه هېڅ یې نه وویل پیغمبر علیه السلام یو ساعت کوي ولاړو چې کله یې تمه وختله بره په خپل طرف باندې